سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. امید خو خوشحاله به یاستئ. اونۍ به مو په خیر سره تېرې کړې وي. دا د له اونۍ ځل وروسته بیا هم حاضر شوي ستاسو لپاره د ستونزو هواري خپرونه در وړاندې کړو. دې ځل خپرونه کې موږ هڅه کوو خوست ښار کې د نانواییو څخه لیدنه وکړو. دا چې نانوایان په خوست ښار کې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، له موږ سره به خپرونه کې واورئ. خلک خو شکایت کوي، وایي ساري وایي ظلم یې روان کړی دی یا تله وهي. دا چې تله څه ډول وهي موږ ګورو. راځئ موږ سره خپرونه کې تاسې مل شئ. زه جنت امین یم، راسره کمره کې زینت الله ضمیر دی. دا ډوډۍ څومره وایي؟ 40 ګرامه، 240 ګرامه. دا ټوله ډوډۍ په دا حساب برابره ده؟ خود برابره ولا نه؟ دا خو مړی نه. دا ولې دغسې وشي؟ دا تاسو کوم وزن ورته ټاکلی دی هغه یې ونه اخیسته؟ دا ولې؟ دا ګراني ده. ګراني ده؟ په تله کې ګراني کوئ؟ دلته یې ګټئ په تله کې؟ تله خو نه ګټ شروالي نرخ نه ده ورکړی چې نرخ یې نه ده ورکړی. تاسو ته انصاف دا ده؟ ته وګوره دا ته وګوره ته څومره شو؟ دا خو تله هویت مې وخوا چې بیا بله خوا کې ښه 200 ګرام. 200 ګرام هم نه ده، ځکه 200 نه ده چې دغه خپله د تلې وزن ده. 200 ګرام 210 ټول بازار ده. 215 ګرام هم ونه اخیسته. تله کې کسور ده. تله خو مو په وزن کړه. ته داسې وړه نرخ خو قیامته ده. نرخ قیمت یې تاسو دا ډول ګټئ، دا مناسبه ده. نه دغه شروالي ریټ نه ده ورکړی. اوس سرولي خو نرخ نه دی ورکړی، آزاد بازار دی. نو تاسو دا ډول کوئ؟ نو هغه د خپل مناسب قیمت رښتیا هم شرولي تاسو ته نرخ نه دی درکړی؟ نوی نرخ اوس کړی پلان پخوانی خانه هغه 200 2.5 خو نه ده هېڅ خونه ته 2.5 نه اخلي. نه اخلي. اوس یې څومره درکړی نه وایي؟ اوس نوی 200 خو 200 نه 200 هم نه ده پوره. ولې؟ دا خو دوی ته نه ده رسېدلی. بعض خو یوې نانوې ته خو مخکې رسېدلی 250 باید پوره وای. دا خو 200 هم نه دي رسولی. 200 خو لا پرېږده. 200 خو نه 200 خو اوس ټول بازار کې ریټ ده. دا موقتي نرخنامه یې وکړې اوس پرانۍ نه یې وکړې. دا به دوی ته نه یې رسېدلی. موقتي 200 چا درکړی تاسو ته؟ موږ ته شهروالي موقتي 200 درکړی؟ 210 200 خو نه د 210 ده نه 200 ده. څه ډول ته کې به کسفرې دا دې څو ګرامه دي؟ دا څو ګرامه دي؟ دا 200 کومه دي؟ او 200 د پساو سره چې وګڼه ګرام دې د ګرغشو د ټوټه کومه ده چې بدار څو ورځې کې چې بدار کړه؟ ها څو ورځې کې چې بدار کړه؟ دې دې درانه دا مطلب دی 200 دي که دا 200 دي؟ دا 200 کومه ده 200 دا خو 200 پکې دي. څه دا څو دي؟ دا 200 د 60 ګرامه پساو سره چې وګڼه سره لګي. خو وزن خو به ما غش برابر شو. درنه دا اوس په درنه نه نه دا شل راکا. ها اصل وزن دی راکا چې موږ یې واچو. دا ټوټه څه پاتې ده؟ ها دا ده. کومه ده؟ د کوزه ده. دا څه دی؟ هغه کې رمسته هغه. اته څو ورځې کېږي ورکه ده؟ دا 15 یا ورځې. 15 ورځې؟ 15 ورځې ورکه ده. دا 200 ګرامه ډوډۍ خلکو ته ورکوي. دا دا 15 کله کېږي چې شروالۍ نه موږ ته نرخ بدل وکړه. هر وخت دا 15 کله کېږي چې په بازار کې بې نرخه مړۍ خرڅېږي. موږ هر وخت شروالۍ ته غوښتنه کړې ده چې راته موږ ته نرخ وکړه د قانون له لارې چې موږ مسلمانان لیدلي.
لهجانه شو غوړه باندې وي حق ونه خورو زمونږ حق څه ځای نه ته په نرخ ځای کې به نرخ ځو زه اوس ټول بازار به نرخ زه به نرخ کوم ولې مجبور یم مکلف یم ته نرخ نه روکې زه مجبور یم چې په خپل ګاډه مناسب زنده هغه نرخ زه ډېر تبلیغ خو هغه خو دلته ټاکل شوې ده اندازه تقریبا 210 ګرامه پرون ورځ مونږ ته مخکې له دې څه وه مخکې د دې چې هغه وخت وړه په 2000 کې نه نه څو ګرامه وه یوه ډوډۍ یوه ډوډۍ مخکې 250 ګرامه 250 ګرامه وه چې وړه په 2000 روپۍ وه اوس 3000 روپۍ وړه اوس یې څو درته ټاکلی اوس یې څو درته ټاکلی اوس یې 200 ګرامه دا 15 کاله کېږي چې تاسو ته د نرخ ټاکلی دی 250 ګرامه او 50 سایز کوم دی انسان لري کله د موږ وړه قیمت شوی دی بیا چا درته اجازه درکړه چې لرې کړې هېچا اجازه نه درکړه خپل وجدان ومنل دی چې کموي څومره وخت کېږي چې دا 200 بیړه چلېږي 3 میاشتې کېږي 2 میاشتې 2 میاشتې څلور میاشتې دې وکړې 2 میاشتې 4 میاشتې کېږي دا بیړه چلېږي موږ ته خو دغه اول نه یې دي چې اوس پرون یې موږ ته نرخنامه راکړې ده د 220 ګرامه استاد باید 220 ګرامه بیړه واچوي پرون یې راکړې انشاءالله افغانۍ پرچه رانه اخیستې دي دا څو کلونو کې تاسو دا نانوایي چلوئ تاسو څوک راغلي پوښتنه یې کړې ده چې تاسو نه وزن څومره ده کله کله یې شرولۍ ولا راځي دا ډلې ولا نور څوک نه دی راغلی ښه کمه شوې نه ده زیاته شوې ده اوس به یې 19 کاله کېږي نن به یې جرمانه شوې نه ده نن کمه شوې ده نور نه وه کمه نن کمه شوې ډوډۍ دې څو ګرامه ده ګرام اوس خو معلوم نه ده سر هفته نه نخنامې موږ نیولې دي 220 ګرامه دی څومره ګرامه متللی مخکې له دې مخکې خو 280 ګرامه و یو بوجاړو په 2000 کلدارې و هغه وخت یعنې 280 ګرامه مو پرېښودل او په دا خاطر اوس خو وړو جګ شو په خپل سر مو پرېښودل که دولت نه دولت خو اوس دغه ګډوډي بازار کې نخنامه نه وي که نه خو خامخا اوس سر هفته نه بیا نخنامې دي بس 220 ګرامه ده هغه وخت باندې 220 ګرام بیا تلو نن خو 200 ګرامه دي بس سر هفته نه شروع کېږي سر هفته نه 220 ګرامه ده 220 ګرامه اوس کې دولت موږ ته راکړي اوس هم صحیح نخنامه نه ده نه 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 اوس هم حساب نه ده اوس 200 یو سر 90 ګرام نه کې پورته وي اوس هم د نامبایان دغه توان دی دغه 200 وګورو تا اوس وزن څومره دی چې د ډوډۍ 200 ګرامه ده و به ګورو خدای دې وکړي چې 200 ګرامه وي ته لیدونکو مونږ ګورو دا ورور سره ځو تله خو لرې تله خو نشته ولې بس په څه شي تلې بلوس تلم تا څو دي دا 210 کومه دی درس او دا کانه نه خامخا غونې کې سری سوي سره بیا دې فرق کوي سره بل راوخلا ډیر دا څو دی دام دغه شی علي وګنه تیزه ده یعنی 200 ګرامه نه 200 خو خاري کانه پروت ده بیا چې شي نه نور چې پاکستان خبره دا خبره پکشته شي دا سه لسکه کم وړل نه ده لسکه کم ده خو لیول ده تلفون څنګه لیول چرته ده لیول ده څنګه ده لیول ده لیول ده کنه دا لیول ده 2 ګرامه لاندې ده 2 ګرامه ده 3 ګرامه څه شو 2 نه لاندې ده ډیر لاندې ده ښه 2 ګرامه 10 ګرامه 10 ګرامه خامخا دا لاس نور څه شو نو خامخا انسان نو کومې ټول کې انسان ده نه خدای څنګه دراوخله بلم ته کې ورسوي ټول هغه یو له لاس کا کوم وای ټول شي نو نه دا خلاصم نه ده کومه ده خو رات 200 ګرامه ده ولا کوم څه نرخنامه دې ته کوالی ده ته په دیوال باندې واه ښه نرخنامه باندې ځي
ولې نه ځم دا چی دي دا روانې نو خو نن پرون ماته نه خبره کړې نن اوله ټکوهره دیوال باندې نو ولې به مې نه ټکوهله خو وایي باید بیګا دې پیړۍ دا ډول جوړې کړې وای که څنګه خمیر دې دا ډول جوړ کړی وای که نه جوړوه به انشاءالله بېغمه سړي خو نخامه مخکې 200 ګرامه ټکلې وله چا ټکلې وه دغه شروالي والا بیا 200 ګرامه نخنمه ټکلې وه دغه داسې ول چې هر چا ته تلله داسې بازار کې دونه ننوایانې ما لیدلې دي اوله دغه د هوټلانو وه ستا خبره ده خیر د هغه پرېږده 200 مخکې تاسو شرولۍ ټکلې وه نرخ دا خو اوس مخکې نخامه کله وله چی شه مخکې نه وه د کوم چې نه وه شرولۍ درته راته نظارت یې کوو ولې نه کوه اتحادیه مشر درته راته رضاخان کاکا ولې نه راته بیا ولې دا څه ډول نظارت و تاسو په 200 ګرامه به مخکې موږ ته ویلي وو بیا موږ هغه تللی چې دوی وویل چې موږ نخامه راوباسو بیا به یې له هغو بعده بیا قسم شي هغې بعد به نو پرون یې ما ته مازدیګر کې پرچه راوړه مازدیګر کې خمیر جوړ و نه نه چې کله مو جوړ کړ ماخستان بیا د مازدیګر کې پرچه ونه کته چې ماخستان د خمیر نو جوړ دا خو چې موږ سره خو ټوله ورځ په درس کې ولو نو ټول هلکان تللي ولو نو چې سهار راغلم هله د کور څه ډول مې ټک واله یعنې دا دومره مهمه نه ده هغه درس مهم و درس مو خامخا مهم ولو نو چې یو زه درس والا یم پکې نو یو هم نه یعنې ته خو درس والا وې بیا درته ونه ویلې چې نخنمه راغلې نو زه خو نه ګیز رالم راته یې ولې هغه بیا ما ټک واله نورې بهانې شته که همدا بس دي نه نه همدا بس نوم دی شفیق الله شفیق الله څومره وخت کېږي دلته نانوایي کوئ دلته تقریبا 10 کاله دا ډوډۍ څومره وي ستاسو ګرامه پیړۍ ورته وایي که څه ورته وایي پیړۍ مې 200 ګرامه دی 200 ګرامه څومره وخت کېږي 200 ګرامو کې چلېږي والا دا قیمتي چې شوی ده تقریبا 2 میاشتې ته وښیم 1.5 میاشتې ته وښیم هغې نه مخکې هغې نه مخکې 250 ثابت خو نه و یا به 50 و یا به 10 و دغسې کله نرخونه ته کله جګېدو کله ټیټېدو دغې اندازه وه 10 و 10 و 200 ولې اخلئ ولې 200 دا چا درته اجازه درکړې چې 200 تاسې 200 ګرامه ډوډۍ پخوئ 200 ګرامه دغې هغه نه دغه نانوایانې و هغه یې کړی ده ډېر یې 108 ګرامه زیاتې تلیانه چې مونږ نره ښار نه بیدیا یو مو خپل دکان په خاطر نره مجبور یو هغه یې وکړو مجبور یې چې تاسو 200 ګرامه ډوډۍ چې وایي که یعنې خلق شور جوړوي که نه نه کېږي که نه تعالی مې دا ځای کې لګوي ډېر پټ ځای کې دی جاجي ښه څومره دی 200 ګرامه ده ښه څو میاشتې کېږي چې 200 ګرامه یې پخوئ تقریبا 2 میاشتې وښیم ښه دا به تاسو ته یوه تروړه کې څومره وره کوي نن سبا وره نشته نن سبا شاګردانو مو ځواب ورکړی دا 200 نه باید 100 ګرامه روشي 115 شپېته 70 ګرامه داسې اندازه روشي خو نوره یې نه باید چې هغه یې نه شي یې نه باید چې تیم تېروي خو 100 ګرامه روشي تیم چې تېر کړي 100 ګرامه هم راځي خلک خو تا ته پیسې د هغه درکوي شاوخوا د 280 ګرامو 50 ګرامه هغه چې مخکې درته نرخنامه ټاکل شوې وه دا چا درته جواز درکړی 200 ګرامه نو خو چې مونږ خپله تلو چې نور هغه نه څوک نه دي راغلي تاسو ته سبیکت وزن وټکي په هغې تاسو لاړ چې وزن مخکې مونږ کلانتران چې وو دغسې خپله منځ کې مشوره کړی چې 180 ګرامه دي یعنې ځینې چې مونږ غوندې چې تولي 200 ګرامه چې 200 لاسې تولي 190 تولي هغه خپل د ژوند دپاره هغه یې تولي چې مونږ دکان خراب نشي ښه دا خو د ښار نه یو طرفه ده تقریبا 200 راکاش مټه چینې کې ده نو دلته راځي ستاسو دا د نانوایانو مشر کوم نفر چې ټاکل شوي دی ستاسو نه نظارت کوي نظارت کوي بیا څه وایي چې دا مناسبه ده دا هغه ته وزن برابره ده ستاسو ډوډۍ چې مونږ ته هر وخت چې روغلی دی چې افرین دی وي کې د افریني مونږ ته هر وخت چې روغلی دی افرین دی وي چې ټول بازار کې والا داسې وي داسې نه دي بازار کې 180 ګرامه دي 170 ګرامه دي دا خمیري
دا کوم ځای ده دا نانوایی چې کېده برګینان دي ښه ډوډۍ مو څنګه ده څو ګرامه وي 220 ګرامه تلو 220 کومه رئیسه کومه رئیسه 220 تلای تقریبا یو لاس 15 شش بشي ها هغه نه مخکې څو هغه نه وخت 200 ګرامه اوس تل لري تل لري ته راکه چې موږ وتلو چې څه ډوډۍ تالي وو وګورئ ته ولې چې وی ګورو چې څو ده نه ها نه یو کله کې شورولې روشي مدیر ته افتش ټول وایات بیا غتل کېږي هغه قانون دی هغه وظیفه دي نه ولې ما بیا څو اجازه نشته کې روشي خپل کنټرول شورولې دي قانون دي سړي زما ته اجازه نشته دا چې دي دا کانی دي ټول دوستانو دا ګورئ دا 220 ګرامه دي یو خو مې پیدا کړ 5 ګرامه ده دا څو ده لکه 500 څو ده 20 ګرامه ده دا بل به څو دا سل ده وو دا 100 ګرامه ده دا نور درې کانی دا غم 100 ګرامې دي نو دا څه ډول نظر شو د ښاروالۍ له لوري دلته کانی باید واچول شي په تلو کې کا ټکل شوی او وسپنه هغه کیلو چې ورته وایي ګرام چې ورته وایي هغه باید واچول شي ستا ډوډۍ څو ګرامه ده مونږ 280 ګرامه پیړه هغه د خپله یې ګورې 280 خو دا کې مونږ چې زیات یې وتلو 220 هم راځي خو 280 ګرامه مونږ پخړو نو واره خامخا کوي مخکې مور کولی 15 روپۍ کالدارې 14 روپۍ کالدارې چې وړو ارزانه وي اوس په 10 افغانۍ مو ریټونه ټاکلي دي ټوله ته هم خاص دی 10 افغانۍ ورکوو که دفتر یې که دغسې وغواړي که دوه غواړي دغه ریټ دی یعنې 280 ګرامه تاسو تلی درکړه بیا تاسو ته ارام کوي په هغې کې هو ښه ګټه درته کوي ښه ګټه بس هغه پردۍ مزدورۍ نه کې خلاص یو خلک وایي په 220 کې مونږ ته ورانه کوي په 200 کې رښتیا دا څوک د ډوډۍ کار کوي نه واره ولې نه کوي چې یارې وزن سړی تلي هغه کوي پوره وزن یې هغه یې واره ولې نه کوي خپله ننوایي سړی یعنې تاسو په 220 کې ورا کوئ راځي پرې بالکل را رسېږي 280 کې بالکل مونږ ته دغه اوس ډېر مونږ نه ګټو چې ووایي چې خلکو رقم چې یاره مونږ ته 100 روپۍ ونه شوې پاتې یو نیم لګه پردۍ مزدورۍ نه خلاص مونږ ته چې 10,000 کې وځي مونږ خوشحاله یو خیر ستاسې نه مننه کول پر عدل خو کبر جوړ شوی دی خو داسې ښکاري چې د انصاف هم جنازې روانې دي پورته کېږي مونږ خو اوس ښار کې وګرځېدو تقریبا له 10 کو زیاتو نانوایانو خو د دوی وزن نه ده چې په یو شانته دی البته هماغه معیار چې ورته ټاکل شوی دی هغه هم نه دی پوره شوی 280 خو لا څه چې 200 هم نه دی پوره شوی په ډېرو نانوایانو کې تاسو راسره ولیدل کلیپونو کې خو شاته کومه نانوایي چې تاسو ګورئ وزنۍ نانوایي ده چې 280 ګرامه وزن یې پوره کړی دی رضا خان دی نه خوست دی نانبایانو سیم مشر تاسو نرخنامې وټاکلې خوست ښار کې موږ نرخنامې ټاکلې دي 180 نانبایي دي په خوست کې دا 10 نانبایي به پاتې برګینو څخه نه توی شپله پورې نور انشاءالله په ټولو باندې لایحې تقسیم شوي دي او موږ خوشحال یو چې دغه لایحه تطبیق شي او دا ډېر صحیح وزن دی مناسب وزن دی باید ښاروالي دې غم وخوري چې تقوی وی ګوري چې کېږي چې کم وزن کم باید قانوني جریمه ورکړي او باندې کړي مخکې لایحې په څو کې تله پیړه مخکې چې وزن وړه ګره ارزان وي 280 ګرامه بیا چې لږ وړه ګره بیا قیمت شو بیا هم 240 کړه دوی لایحې لرم دا دریمه لایحه ده یعنې 240 280 لا دې مخکې او دا مخکې 280 240 اوس 220 شو مونږ ته ځینو خلکو نانوایانو ویلي دي چې مونږ په 200 کې ملټ شوي لا دې مخکې تقریبا په میاشتو هغوی سره بیا به قانون څه برخورد کوي قانون باید داسې سره وکړي چې قانوني دا 3 ورځې نانبایي هم بند شي او 3000 افغانۍ جریمه ورکړي چې دا بل سړی نفرت ونه وکړي چې باید اغلا ونه شي خپل حق څه باید
اصول مطابق کار وکړي شاروالي نه موږ دا خواهش دی چې باید وګرځي خپله واسه کړې ده ریزان د شپږ میاشتې مخکې کړه موږ ته لایحه اوس په لاس راغله موږ تقسیم کړه اوس ته قانوني چلن ورسره وکړي اوس هم بهتره ده چې د اقدام وکړي باید راوځي خپل دومره وخت اصولو چې مطابق غیر له قانون لاړ شوي دي د خلک دا ځواب به څوک ووایي د عام ولس ته د خساره ورسېده د دې ځواب به څوک ووایي اوسه پورې انشاءالله خواست د بازار کې داسې لاس شل نن به کې داسې غیر قانوني وي نوره ټول انشاءالله دې پوره هم دي په وزن دومره هغه مشکل نه دي جوړ کړي که مونږ ځکه موږ د شلو معلومات نانوایي شاوخوا باندې وګرځېدو دې کې یوه نانوایي وه چې مونږ ولیده 200 کې و 250 کې یوه بله نانوایي وه وزن یې پوره و 210 و خو دا خو تقریبا 18 نانوایي دي چې هغه غیر قانوني دي هغې بیا ولې دومره خپلسري شوي خو دا خو لږ موږ خپل اقدام کړی شاروالي ته مار وخت رئیس شوي چې تاسو باید وګرځئ چیکن وکړئ چې کوم یو ظالم ظلم کوي غیر قانوني کار کې باید بند هم شي جریمه هم شي ستاسو مسؤلیت څه دی په دې زما دا مسؤلیت دی چې یعنې زه دا لایحه ورته وزېږم کوم ځای کې نانوایي جوړېږي قانوني وزن متر هغه ورته ووایم چې 100 متره پوره شي که څوک له لایحې به خلاف کار کوي خلاف کار کوي زه شکایت وکړم باید دا بند شي جریمه ورکړی شي د خوست ښار اړوند د اطرافو نانوایانو حال هم په خپله سترګو ولیده موږ غواړو د دغې ځواب له ښاروالۍ ریاست څخه واخلو دا چې دوی په دې اړه څه وایي څومره کارونه یې کړي دي او څومره پاتې دي ځان څومره مسؤول بولي موږ له دوی څخه اورو له موږ سره پاتې کېږئ خپرونه کې مننه چې موږ ته بیا هم وخت وکړلو چې د خپلو شاعریانو ستونزې وورو او د شاعریانو سره شریک کړو نن به خو د ډېر وخت راهیسې یو خو دا چې د غوښتنه دا وه چې قیمتونه لوړ شوي دي او موږ په دا کوم وزن چې ورته ټاکل شوی لکه 240 ګرامه وزن و د وړو د خمیر او د پخې مړۍ وزن ډوډۍ وزن چې و هغه 200 ګرامه و تر 210 ګرام پوره چې هغه باید پوره کړي نو کله چې دا وړه قیمتونه لوړ شول دی بیا پرله پسې غوښتنه دا وه چې موږ سره په دې کې همکاري وکړئ تر څو موږ وکړل شو چې هغه وزن چې کوم و دغه نه خودداري وکړي نانوایانو موږ په هغه کوم ټاکلی وزن چې موږ ته تاسې وټاکئ په هغې نه موږ شهریانو ته مړۍ پخه کړو او دوی ته یې په وړاندې کړو نو موږ بیا دوی مو وغوښتل څو ځلې دوی سره کېناستلو چې کله دوی سره کېناستلو نو موږ به دوی سره محاسبه په هغه دې وکړله چې د 50 کیلو نه څومره ډوډۍ پخېږي دی ووی چې تر 200 نه تر 210 پورې ډوډۍ پر دی 50 کیلو نه پخوي چې دا کوم تاسو محاسبه کو نن سبو په 900 افغانۍ یوه بوجۍ وړه دي او دی چې کله د پخه ډوډۍ خلکو ته عرضه کوي ورکوي نو 3200 افغانۍ داسې په یوه بوجۍ خمیر دی جوړوي په یوه بوجۍ وړو نو دغه نه وروسته هر نوی نونه 900 نه نیولې تر 1500 ډوډۍ دی پخوي نو دغه 1500 ډوډۍ چې دی پخې کې دی تقریبا د نه 6500 افغانۍ په یوه وخت کېږي او دا کومې چې د 900 په حدودو کې پخوي دغه تقریبا 3900 کېږي عاید کېږي چې په دغه سره موږ ایدی سره په دې هغه وکړل چې دا هغه په دې وروستۍ نرخنامه کې په دې وروستۍ نوست کې د سره دا فیصله وکړله چې 210 ګرامه وزن د خمیر او 190 ګرامه د پخې ډوډۍ وزن دا مې د سره موږ نه پر اثر په سر توان دی نو خو دا نه شهریون کړل شي چې خپل محاسبه وکړي دا هغه محاسبه مې دی چې دغه د موږ ته 180 یا 190 ګرامه پخې مړۍ وزن شي او 200 ګرامه د خمیر وزن شي چې دا به زه فکر کوم چې لوی ظلم بوي خلکو سره کوم نو د محاسبې لمخې ظلم ده ځکه دوی دا سره منل چې دومره کېږي او دومره او شهریون کړی چې په دې کې نظر ور کړي چې کداغه محاسبه مونږ غلطه وي کېدای شي مونږ کې سهو شي یا د ننوای چې مونږ سره کوم نمائندګان په دې هغه کې شرکت کړی دی دا کې سهو شي وي هغوی دا ویلي چې موږ تقریبا 6 میاشتې کېږي ځینې ویلي چې 5 میاشتې کېږي ځینې ویلي چې 3 میاشتې کېږي موږ په دې ګرام کې ځو په تقریبا 200 ګرام کې ما چا درڅخه نظارت نه دی کړی دوی ویل نه څوک نه دی راغلی که راغلي دي موږ ته ویلي دي چې دا مناسب وزن دی ستاسو آیا دا رښتیا ده
داسې امکان نه لري که تاسې د نانواییو صنف اوته کاسه مشرون دي یو کلانتر ده که هغې سره نه په دغه پوښتنه وینه وکړئ موږ په میاشت کې یو ځل خامخا ادارې په شمول د دې نمایندګانو په شمول ټول نانواییو کنټرولوو خو بیا هم موږ کله نه کله داسې په انفرادي شکل سره هم نانوایي ته څو د هغې نه لیدنه کوو نو داسې نانوایي به پوتې نه وي چې هغې ته دا خبر رسېدل نه وي دا د دې دپاره چې خپل ځان ته براعت ورکړي او خپل ځان سپین وښیي دغه دپاره دا ادعاوې خامخا کړي دوی په خپله دا ادعا په ځان ثابتې کړي دي موږ ته یې وویلې چې موږ په دې نرخ کې لړ شوي یو ستاسو برخورد به څه وي ورسره نو هغه تعداد نانوایان چې داخل د ښار کې دي 3000 نه 300 تر 3000 افغانۍ پر موږ جریمې ورکړې دي حتی داسې هم شوي دي چې نانوایي مو یوه ورځ یا 2 ورځې په تړلې دو خو دا چې بیا هم دوی یا غلا کوي یا وزن کموي نو دا د اسلام نظر هم خلاف کار ده او دا د انسانیت لحاظ هم منع ده نو دې نه مهیله دا دو د قانون له نظره څنګه له قانون نظره جرم ده عینا دا چې کوم شي توافق وکړلو او هغه موافقه دې په وکړله او هغې نه سرغړونه کې دا خپله یو جرم ده دوی ویلي چې موږ په دې وزن کې ځو ښاروالۍ موږ ته ویلي دي چې دا مناسب وزن دی 200 او 210 دې کې خو کومه بله خبره نه وي پټه خبره نه 200 خو مو مخکې ته ووایي چې اوس موږ 200 او 100 نه وي مخکې له دې چې تر دې دمه کارېدلو 240 او 200 ګرامه وزن و په 240 ګرامه تاسو ورته معیار ټاکلی او دوی په 200 ګرامو کې تلل تاسو یې پوښتنه ولې نه کوله خو 240 ګرامه د خمیر وزن و 200 ګرامه په پخې ډوډۍ وزن و دوی په 200 ګرامو کې په خمیر کې تلل مونږ لیدونکي به راسره ګوري اوس په دغه ځای کې کوم پخوانی وزن چې دوی ورته ټاکلی دی وړم پورې خاښ دي په هغه پورې هغه کیلو وزن هم دی هغه اوسپنه ده او یا هم نور څه چې سره ګډ کړي دي 200 ګرامه دي تقریبا څو میاشتې کېږي چې دوی په 200 ګرامو کې ځي ولې تر اوسه پورې پوښتنه نه کېږي موږ منې کړي وو یعنې چې د ناټولو نه ماټول کړل بعد د هغې نه هم بیا دوی ته توصیه دا وکړل چې دغه هغه اوزان اخلي چې کوم په میټریک سیسټم کې ټاکله شوې ده هغه په ډېرو نانواییو کې هغه خوښه ده او ډېرو حتی د اوس خو د ډیجیټل تلې هم شته دي څو نانواییو هغه ابتکار هم کړی و چې ډیجیټل تلې لوړې وي په هغې نه کور وخوستلو هغه کې خو د ښاروالۍ په قوانینو کې هغې دپاره موږ په اول ځل جریمه لرو هغه جریمه تر یوې هفتې پورې که بیا داسې په جریان د هفته کې عمل بیا تکرار کړو هغې د 2 چند جریمه او د میاشتو که بیا د هغې میاشت په داخل کې دا عمل تکرار کړو بیا د کون بندېدل دي 3 ورځې نه نیولې تر یوې هفتې پورې تر 10 ورځې پورې موږ دا صلاحیت لرو چې بیا د قانون وتړو او که بیا هم دا عمل ترسره کولو بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو خلک وایي چې ښاروالۍ له نانوایانو سره جوړجاړی کوي یعنې په دې وزن کې چې کوم وزن موږ مخکې یاد کړو هغه ورته معیاري ټاکي آیا دا پر ځای نو موږ خو د ولس نه متل هیله دا ده چې کومې ناخوالې یا کومې ستونزې چې په ښار کې یا په ښار کې ویني موږ سره دوی شریکې کړي دا چې هسې یو اتهام یا یو خبرې د کېږي چې یا جوړجاړی شوی ده یا هغه شوی ده که نن جوړجاړی کېږي د ملت پیسې د ملت سره ظلم کېږي نو د ملت سره ظلم کړل دپاره ولې موږ تسلیم شو دوستانو دغه اواز موږ د دې اونۍ ستونزه هواري خپرونه چې په خوست ښار کې مو درته د ډوډۍ پخوونکو یا نانواییو باندې جوړه کړې وه هیله ده خپرونه به مو تر پایه راسره اورېدلې وي ډېر څه مو تر سترګو شوي وي نو دلته موږ هم درڅخه اجازه اخلو ما جنت امین او راسره کمره کې زینت الله زمیر ته اجازه راکړئ تر بلې خپرونې مو په دعاګانو کې یاد ساتئ